پیغلې جینۍ چې د پوخ عمر سړي سره یې ناروا او ګنده کارونه کړي دي. ویډیوګانې دغه جینۍ خو هم د ځان نه جوړې کړي دي. دغه ویډیوګانې چې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوې دي او موږ ته هم ملګرو راولېږلي. د دې ویډیو په اخر کې به سره د دغه پیغلې جینۍ او د پوخ عمر سړي ویډیو شریکوم چې څومره ناروا او ګنده کارونه یې پکې کړي دي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو شریکېدو نه مخکې سره دغه جینۍ بیان شریکوم چې دغه پیغلې جینۍ ولې داسې ناروا او غلط کارونه شروع کړل او دغه لارې ته یې مخه کړه. کتونکو دغه جینۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې زه ماشوم وم، زما مور پلار مړه شوي ول او زه به خپلې چاچي ساتلمه او هلته زه راغټه شوې یم. چې زه کله راغټه شولمه نو ما باندې به خپلې چاچي ظلمونه او زیاتې کوو چې زه د هغه کور نه راووتلمه او دې ګنده اډې سیټ ته راغلمه. په لارو کوڅو کې به خلکو مانه د ناروا کار غوښتنه کوله او ماته به ویل چې موږ به درله پیسې درکو، موږ سره دغه ناروا کار وکړه. دغه جینۍ وایي چې زه ډیره زیاته مجبوره شومه او دغه ناروا او غلط کارونه مې شروع کړل. دغه پوخ عمر سړي سره یې کم ناروا کارونه کړي دي. دغه ویډیوګانې هم دې جینۍ د ځان نه جوړې کړي دي چې دغه جینۍ وایي چې دغه ویډیوګانې ما په لکو روپۍ خرڅې کړي دي چې څومره تیزۍ سره دغه خپرې شوي دي. دغه جینۍ اوس ډیره زیاته شرمنده ده. دغه ویډیوګانې چې موږ سره دي، که تاسو یې هم کتل غواړئ نو موږ سره رابطه وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ چې دغه ویډیو لینک درکو او تاسو دغه ویډیو وګورئ.